یو قبرستان یا یو څه لیکي 910 شهیدان دي. نورستان، غازی آباد، ناړۍ او دغه بیا نو د کونړ کوچنی سیند دی چې کوچنی سیند د وچکالۍ له امله دغسې وچ معلومیږي. سلامونه لیدونکو، ستړي مه شئ. تور سحر دی او د اسداباد اړوند د کیرالې په سیمه کې یم. راځئ دغه د کیرالې د سیمې ننداره در باندې وکړم. هغه هم د ژمي په سحر غالبا 8 بجې دي او د اسداباد یا د کونړ خلک خپلو کارونو ته د خوځښت په حال کې دي. تاسې ګورئ دغه ځای کې پراټې هم پخیږي، ترڅنګ د کباب یو هوټل دی. البته د دې کیرالې کباب ډېر زیات مشهور دی او ډېر زیات خلک یې خوښوي. دغه استاذ هم لګی دی د سحر چای لپاره پراټې اماده کوي، تر څو دلته اسداباد ښار ته چې څوک هم د چای وڅښلو لپاره راځي نو کیرالې ته ډېر زیات په دې خاطر راځي چې د کیرالې خوراکونه ډېر زیات مشهور دي. دلته کباب، پراټې، میان او داسې نور ډېر خواړه ډېر مشهور دی او ډېر لوی او واړه هوټلونه موجود دي. په ټوله کې کیرالې په دې وروستیو کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او دلته دوکانونه جوړ شو، مارکیټونه جوړ شو، دغه ډول لوی لوی سټورونه جوړ شو. نو په دغه خاطر باندې په ټوله کې کیرالې سیمې یا دغه ته د کیرالې مارکیټ وایي، د کیرالې مارکیټ ډېر زیات پرمختګ کړی دی. دغه دوکانونه مخکې لږ رامخې ته اوسې د سړک د نقشې په خاطر وروسته کړل، وروسته جوړ شول او دا بیا نو د دغه چوک دی، د شهیدانو یو کوچنی چوک په دې وروستیو کې جوړ شوی د کیرالې د ځوانانو د اصلاحي شورا لخوا نه، چې دلته د کیرالې د 1400 یا 1200 شهیدانو څلی دی. نو دغه چوک یې په دې خاطر دلته جوړ کړی، یوازې په دغه یو دغه کې چې دی یو قبرستان یا یو څه لیکي 910 شهیدان دي او داسې یو بل دی چې 550 شهیدان هغې کې دي. نو دغه درنو لیدونکو د اسداباد ښار دی او د کیرالې مارکیټ دی. د کیرالې مارکیټ کې نو ګڼه ګوڼه په دې تور سحر ډېره به دې وي چې د کیرالې له پول نه هغې غاړې خلک هم کیرالې ته د سوداګانو لپاره راځي او دې خوا خپله ګڼه ګوڼه هم ډېره لري. دغې خوا ته بیا د نورستان، غازی آباد، ناړۍ او همدغه راز د اسمار، دانګام، شیګل، د پیج درې، ننګلام، وټګور، دغسې د دغه دواړه راستو د سیند درې او پیج درې د دواړه راستو موټرې وي او اډې دي دغه چې له دغه ځایه موټرې دغه ساحو ته ځي او سپرلي کوي. دلته بیا نو په دغه ساحه کې د مرغانو یو ښایسته پلورنځي دي، چرګان دي، مرغان دي، کوترې دي. دا ګورې مختلفې کوترې دي چې دی هم د کیرالې دغه کوچني بازار ته یو څه ښکلا وربخلې ده. دا ګورئ دوستانو، دغه طوطیان دي، کوترې دي، پسې چرګان دي، پیلمرغان دي، داسې نور هم ډېر شیان شته دی دلته. او دغه هم د کیرالې د شهیدانو څلی دی. هغه مخامخ ځای کې چې دی دغه مخامخ دغه شنه یا د رنګې دروازه چې معلومیږي، همدغه دروازه د شهیدانو د څلي ده او په همدغه ځای کې 910 شهیدان دفن شوي دي. دا یې په دې وروستیو کې دغه څلی جوړ شو تر څو د دې دا ځای معلوم شي. دا بیا د کیرالې پل دی چې دا په کونړ کې ډېر مشهور پل دی او تاسې که کله هم سیند درې یا پیج درې ته ګرځئ نو هرومرو به په دې پل باندې یو ځل پورې وځئ او تاسې به
ډېرو ملګرو لیدلی وي دا چې چا لیدلی کمنټ کې راته هرومرو ووایي او دغه بیا نو د کونړ کوچنی سیند دی چې کوچنی سیند د وچکالۍ له امله دغسې وچ معلومیږي یوازې د دې څخه دوه ولې ګرځېدلي دي چې یوه یې د دم کلي ولې وړې په نامه یادېږي او بله یې د بندي برخ ولې په نامه یادېږي نو په دې وروستیو کې د سیند اوبه یوازې او یوازې دغه د ښار د کثافاتو اوبه چې کمې راځي همدغې ته پاتې شوي دی او نور نو د سیند اوبه تر ډېره زیاته کمې شوي دي ځکه وچکالي ډېره ده بارانونه نشته د نورو کلونو په پرتله واورې کمې دي نو په دغه خاطر باندې دغه سیند او ترڅنګ یې د کونړ لوی سیند هم د وچکالۍ سره مخامخ دی خو دا سیند چې دی بیا ډېر زیات وچ شوی دی او اوبه یې د نورو سیندونو په پرتله ډېرې زیاتې کمې شوي دي اخوا بیا نو دغه لوی مارکیټونه دي چې مختلف کاروبارونه پکې دي خو زیاتره یې بیا خیاطان یا جامې لباس جوړونکي دي دغه مخامخ دغه دوه دوکانونه چې معلومیږي دا په دې وروستیو کې جوړ شوي چې ډېر ښکلي ځای او په ښکلي موقع جوړ شوي دي په ټوله کې نن سبا په اسداباد ښار کې ځوانان ډېرې زیاتې هڅې د کاروبارونو لپاره کوي تر څو دغه ډول کاروبارونه ځان ته رابرابر کړي دا بیا دوستانو د بندي برق وله ده چې هم د دې کوچني سیند نه راغلي ده نو دلته بیا ډېره ایسته اوبه په همدې سایډ باندې راغلي دي او دې خوا چې بیا راپورې وځي نو دا د کیرالې د پل څخه راپورې وتې دې خوا بیا د سبزۍ منډۍ د هغې خوا ته او دغې خوا ته چې دی د بندي برق سړک ورته وایي بیا دې نه وروسته مختلفې اړې دي ځایونه دي او همدغه راز مستري خانې دي موږ پکې د تېر وخت کې یو خپرونه هم کړې وه او دا هم نو هلته ګڼه ګوڼه ما مخکې م یاده وکړه چې د کیرالې په مارکیټ کې ګڼه ګوڼه به د خاطر ډېره وي چې هلته کوچني او لوی او واړه هوټلونه ډېر زیات دي خلک د سحر چای لپاره راځي خوراک څښاک لپاره راځي نو په دغه خاطر باندې چې دی بیروبار د دې نورو هوټلونو په پرتله یو څه په ډېر وي خو ولې دې خوا اوس چې سحر دی نو بیروبار ډېر زیات کم دی ډېرې هټیوال یا دوکانونه لا بند دي او نه دي راغلي چون دغه د ژمي سحر ډېر لنډ او تنګ وي ډېر په تیزۍ سره روان وي ځکه ورځې ډېرې زیاتې لنډې وي او سحر یې بیا بیخي لنډ وي نو تر څو چې اسداباد بازار ته رارسېږي نو تر هغې در باندې تقریبا 10-11 بجې شوې وي دوستانو د خوشخبرۍ خبر بیا دا دی د اسداباد ښار ماسټر پلان یا ستراتیژیک پلان لاسلیک شوی دی او ډېر زر به د دغه سړکونو دوکانونو د دې هر څه چارې روانېږي او اسداباد ښار به په یو ښایسته ماسټر پلان باندې را جوړېږي چې د هیوادوالو خصوصا د کونړو کومې ستونزې دي دغه ټولې ستونزې ورسره بیا راکمې شي ځکه اسداباد بازار کوچنی دی او بیروبار یې ډېر دی لږ وروسته نو بیا په دې سړک باندې قطارو ګاډي ولاړ وي موټرې ولاړې وي او بیروبار بیخي ډېر زیات وي نو په دغه خاطر باندې دغه ټولې ستونزې به ورسره هغه ځای کې موسم ګورئ یو غټ موټر مخکې دی نو په دې خاطر بیروبار هم دی نو دا ټولې ستونزې به ورسره حل شي او خدای دې وکړي زر تر زره شروع شي او کارونه په ډېرې چټکۍ سره پای ته ورسېږي او د هېوادوالو ستونزې هم پای ته ورسېږي مخامخ د کونړ اسداباد د شهیدانو لوی چوک په کونړ کې همدغه یو لوی چوک دی چې ډېر زیات مشهور هم دی او ډېر زیات خلکو لیدلی هم دی هغه چې کونړي دی ټولو لیدلی خو هغه خلک یادوم چې دلته کله ناکله چکر ته راغلي دي نو درنو لیدونکو نور مو پاک الله سپارم تر چوکه پورې ساحه مې در باندې ولیدله او په دې هیله چې دغه ډول یوه خوندوره ساحه در باندې بله هم وګورم خدای په امان